قدرمنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام راګرځوم تر دې مهاله وروستیو او مهمو خبرونو ته. د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان پوځي رژیم د توپ او هاوان بریدونو له امله 3 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او نور ټپیان دي. د خوست والي بیان مستغفر ګربز ویلي چې دغه بریدونه د سپیرې ځاځي میدان او ګربز ولسوالیو په ځینو سیمو کې شوي چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوموړي په وینا د بریدونو له امله د عامو خلکو یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي او د ټپیانو له ډلې د 2 کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي له یو شمېر سیاسي شنونکو او ځینو رسنیزو څیرو سره ناسته کې ویلي چې له هیچا سره جګړه او ستونزې نه غواړي او د متقابل درناوي پر بنسټ له ګاونډیو هیوادونو د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو که څوک ملي حاکمیت نقض کړي د ملت او نظام دفاع پر ټولو لازمه ده. حنیفي د وروستیو بریدونو له امله د ملکي وګړو پر تلفاتو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دا جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او افغانان تر دې مهاله د ملت په ملاتړ او سلا مشورو د شته ګواښونو پر وړاندې بریالي شوي دي. د پاکستان په سنا مجلس کې د اپوزیسیون مشر او د مجلس وحدت مسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، نه د دواړو هیوادونو او نه هم د اسلامي نړۍ. نوموړي ویلي چې د دې شخړو دوام به یوازې خلکو ته زیان ورسوي او په سیمه کې به نوره بې ثباتي رامنځته کړي او د ملتونو لپاره به هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. د هغه په اند لوی قدرتونه هڅه کوي چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره بوخت وساتي، د هند او پاکستان ترمنځ له شخړې څخه نیولې تر ایران او عربي هیوادونو پورې. او د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر چارواکو د امنیتي اندېښنو له امله په لنډمهاله توګه الوتنې ځنډولي دي او ویلي دي چې دا اقدام د مسافرو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره شوی دی. راپورونه ښیي چې هوایي ډګر ته نږدې د ډرون برید له امله اور لګېدلی و او اور وژونکو د اور د مهارولو هڅه کړې ده. چارواکو له مسافرو غوښتي چې د خپلو الوتنو د وضعیت د معلومولو لپاره له اړوندو هوایي شرکتونو سره اړیکه ونیسي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.